د کهانۍ په شروعات کې د ژغورنې کښتۍ د غورځېدونکې الوتکې ته په چټکۍ سره ورغلې. دوی په چټکۍ سره هغه محاصره کړه او ستورمزلي یې دننه وژغورله. د هغې خولۍ ټوټه ټوټه شوې وه او هغه بېهوشه شوې وه. په څه وخت وروسته ستورمزلي د ناڅاپه په روغتون کې له خوبه راویښه شوه. هغه بېهوشي احساس کوله. هغه شېبه چې هغه راویښه شوه، هغه ولیدل چې یو قلم په خاموشۍ سره د هغې په سر کې تېرېږي. کله چې هغې قلم ته وکتل، حیرانه شوه. د هغې همکاران دننه راغلل. قلم نور نه تېرېږي او په میز ولوېده. دوی هغې ته په فضا کې د هغې لومړی ماموریت بشپړولو لپاره مبارکي ورکړه. هغې ویاړ احساس کړ، خو مزاج بدل شو. کله چې دوی هغې ته وویل چې د هغې فضايي بېړۍ د بیا ننوتو پر مهال یو څه سره ټکر کړی دی، دوی ډاډه نه وو چې دا یوه اشتباه وه یا بل څه. وروسته د هغې میړه مارک، د هغې لور ایزي او د هغه پلار جنرال ویلیم روغتون ته د هغې د لیدو لپاره راغلل. ویلیم هغې ته وویل چې د هغې د رغېدو لپاره دوی به هغه د ځنګل په ژوره کې یوه ارامه کوټې ته ولېږدوي. سوله ییز ځای او خوندي و. هغې د ساتنې لپاره چې هغه روغه شي منع یې وکړه چې یوه اونۍ وروسته به ورسره وویني. ژر به ورسره وګوري. د وروسته هغه ځنګل ته یوړل شوه. کله چې هغه ورسېده، د ډاکټر میشل لخوا یې هرکلی وشو. کور سفر کولو پر مهال ډاکټر میشل تشریح کړه چې ځمکه یو وخت د وسلو ازموینې لپاره اخیستل شوې وه، مګر اوس د ډیپلوماتانو لپاره د احتکا په توګه کارول کېده. هغې ته هغه یو څه وښودل چیرې چې ټلسکوپ ولاړ و. ستورمزلي لاړه او د هغې له لارې یې وکتل، مګر ناڅاپه د هغې په غوږونو کې یو تیز غږ پیل شو. ډاکټر میشل هڅه وکړه چې هغه ارامه کړي. هغې ستورمزلي ته وویل چې هغه اړتیا لري چې د بل ماموریت ته د تګ د مخه روغه شي. ژمنه وکړه چې هر سهار هلته وي او له ستورمزلي څخه یې وغوښتل که چیرې هغې ته اړتیا وي تر تګ د مخه څه شی ووایي. وروسته ستورمزلي د هغه په لاس یو غیر معمولي زخم ولید. هم هغې ځان ټپي نه کړ. خپلې لور عکسونو ته په کتلو سره د هغې پوزه ناڅاپه وینه پیل کړه. عکس باندې څاڅکي وروسته د ملګرې سره په تلیفون خبرو پر مهال د کړکۍ څخه بهر یو څه غیر معمولي له امله مغشوش شوه. هغې ملګرې هغې ته مشوره ورکړه چې د دې نښو څخه هېڅ یو ډاکټر ته ونه وایي. خبرداری ورکړ چې دوی ممکن هغه بیرته فضا ته له تګ څخه منع کړي. د ملګري په وینا دغه غبرګونونه د لومړي ماموریت وروسته عادي وو. زه به ستاسو لیدو لپاره راشم. ټلیفون یې بند کړ، مګر تکلیف زیات شو. څراغونه ځلېدل او یو لوړ غږ په خونه کې داسې غږېده لکه یو څه دروند شی چې اچول شوی وي. هغې د ناڅاپه خوندي کور کې د خاورو د پښو نښې ولیدې، یو څه چې باید ممکن نه وای. د پلټنې پرېکړې سره هغه خپل جاکټ واغوست، بهر ته لاړ او د خپل ټلسکوپ له لارې ځنګل ته یې وکتل. هلته هغې یو عجیب شی ولید. هغه حیرانه شوه. هغې بیا وکتل، مګر دا ځل هیڅ نه و. هوډ یې وکړ چې نه ویرېږي. هغې تیاره ځنګل ته لاړه څو ومومي چې هغه څه لیدلي دي. هماغه غږ بیا د هغې غوږونه ډک کړل او ناڅاپه هغه راویښه شوه. د هغې سر درد سره ټکان وخوړه. هغه نور په ځنګل کې نه وه، بلکې بیرته په خپل بستر کې وه. ویښه شوه لکه څنګه چې هر څه یو خوب وي. ولیدل چې د هغې په لاس کې زخم ژور شو. د غوانې رنګ په تیاره رنګ بدل شو. د نشتې چمتو کولو پر مهال یوه هګۍ ناڅاپه په هوا کې پورته شوه. د هګۍ په لیدو هغه حیرانه شوه. د لمس کولو لپاره یې لاس پورته کړ. شیبه کې طبي ټیم راغلو. هګۍ پرېوته، په فرش باندې ټوټې ټوټې شوه. هغې د فزیکي او رواني حالت د معاینې لپاره راغلي وو. دا د معمول تعقیب په څېر چلن کېده. ستورمزلي په صفا کې پرته وه او ستړې شوې وه. میشل هغې ته الکترولیت څښاک راوړ او ورته وویل چې لومړۍ ورځ تل شدیده وي، مګر د وخت په تېرېدو سره به هغه اسانه شي. هغې معلومات چې دوی له هغې څخه راټول کړي وو، هغې زیاته کړه د فضايي پروګرام لپاره هم ارزښتمنه وه. زه خوشحاله یم چې خدمت وکړم. بیا میشل د هغې د نښو نښانو په اړه وپوښتل. هغه حیران شو چې ستورمزلي کوم هم تجربه کړی و. ستورمزلي د څه د ردولو څخه انکار وکړ او میشل مسکی شو. ډاډ یې ورکړ چې هغه ډېر ژر د الوتنې لپاره ښه شي. وروسته له هغې چې دوی لاړل، هغې مارک ته ویډیو چاټ له لارې زنګ وواهه چې په ښکاره ډول مایوسه وه. هغه هغې ته یادونه وکړه چې هغې د مخه په فضا کې میاشتې تېرې کړي دي او ډېر ژر به بیرته لاړه شي. د راتلونکي ماموریت لپاره څومره وخت دی؟ دا عادلانه نه وه، تاسو پوهیږئ. هغې ته وویل چې د هغې ماموریت او هغې کورنۍ دواړه مهم دي. هغې ومنله چې هغه هیله درلوده. لکه څنګه چې دوی خبرې کولې، ایزي په زنګ کې شامل شو. په ویاړ سره د دوی کورنۍ انځورونه پورته کړل. دوی سره په انځور کې د فضا شخصیتونه وو. بیا مارک له کار نه زنګ راغی او ناڅاپه یې خبرې پای ته ورسولې. د زنګ وروسته ستورمزلي بیا بهر لاړه، ستړې او بېهوښه. ناڅاپه هغه لوړ غږ د هغې غوږونه ډک کړل. هغې لاندې وکتل. هغې یو تار ولیده چې د جعلي ډبرو په لور روان و. مستقیم ډول په کور کې کیمرې سره ټکر وکړ. مخکې له دې چې هغه څه پروسس کړي،
هغه ټپي شوه، سر یې وواهه. هغه راویښه شوه، هغه بېرته په خپله بستره کې پرته وه. د هغې سر نه وینه بهېده. ویلیم او د هغه ټیم هلته و. هغې د کیمرې په اړه پوښتنه وکړه او هغې هر څه ورته وویل. دا چې هغې د دوی په اړه معلومات نه وو ورکړي ځکه دوی تمه نه درلوده چې هغه به له کوره ووځي. ویلیم هغې ته وویل چې پټ کیبلونه شتون لري او کمرې یې ولګول. بیا یې هغه د کور لاندې یوه پټه خونه ته بوتله. دا په حقیقت کې یو خوندي کور و. هغه دننه ټوله تکنالوژي ولیده. کور د ډیپلوماتانو لپاره نه و بلکې د هغو خلکو لپاره و چې لنډمهاله محافظت ته اړتیا لري. کور شاوخوا دفاعي سیستمونه سره تړلي دي او په څرګنده توګه تاسو به یې ونه کړئ. وروسته له هغې څخه چې هغه لاړه، یوه کس خپل ملګري ته واستاوه. هغه شپه کله چې ستورمزلې آرام کولو، هغې عجیب غږونه واورېدل او په چټکۍ سره بېرته دننه لاړه. هغې مارک ته زنګ وواهه. څو شېبې وروسته څراغونه پیل شول او عجیب غږونه لوړ شول. هغه د کور شاوخوا ګوري آیا څه شتون لري. هغې هڅه وکړه چې خپل پلار ته زنګ ووهي خو هېڅ سیګنال نه و. بیا هغې بهر یو څه واورېدل، یو ټیټ غږ. هغې ولیدل چې یو څوک هڅه کوي دروازه پرانیزي. هغه نږدې شوه او هغه یې پرانیستله مګر هلته په بل اړخ کې هیڅ نه و. د هغې د فلش لایټ په نیولو سره هغه په احتیاط سره تیاره دهلیزونو له لارې روانه شوه. کله چې هغې له کړکۍ بهر وکتل، یو خړ لاس د شیشې سره ولګېده. وېرېده. هغه د څارنې خونې ته منډه کړه او کمرې یې وکتلې. په سکرین کې هغه یو څه ولیدل. بیا هر څه ورک شول. هغه راویښه شوه. سهار ویلیم د نڅا ټیم سره راورسېده. لکه څنګه چې هیڅ شی نه و پېښ شوي. هغه ویلیم ته وویل هغه ویره لري. ډډه نه و، دا ټول د هغې په سر کې دي. دا یو څه رښتیا دي. هغې هڅه وکړه چې ستورمزلې آرام کړي. هغې خپله فزیکي معاینې ته دوام ورکړ چې په جریان کې زخم هم معاینه شو. د عادي زخم په څیر نه ښکارېده. مارک او زوی د لیدنې لپاره راغلل. زوی د ویلیم سره د لوبې کولو لپاره بهر لاړ. داسې حال کې ستورمزلې له مارک څخه پټه کړه. هغې هغه ته د زخمونو شور او احساس په اړه وویل چې یو څه یې له فضا څخه تعقیب کړي وو. هغې باور درلود چې هغه ممکن د بلې نړۍ یوه ټوټه بیرته راوړې وي. که څنګه چې دوی خبرې کولې، ویلیم او ایزي بیرته راغلل. ویلیم سام د څارنې خونې ته بوتلو تر څو هغه څه وښیي چې هغه تېره شپه لیدلي وو، مګر هلته هیڅ نه و. وروسته سام، مارک او ایزي پرېکړه وکړه چې لاړ شي. په ځنګل کې د ګرځېدو لپاره ډېر ژر د الوتکو حشراتو یوه ډله د دوی شاوخوا راغله. لومړی دوی کولی شول چې د خوندیتوب لپاره بیرته کور ته لاړ شي، مګر حشراتو ټوله کړکۍ ونیوه. څو شېبې وروسته ټوله ډله ناڅاپه مړه شول. پاکولو ټیم ژر راورسېدو او یو څه یې وړاندې کړل. د پیښې پړه یې په هوا واچوله. هغې وروسته مارک له سام څخه وغوښته چې دوی سره کور ته راشي. هغې نشول کولی. هغې ژمنه وکړه چې په څو ورځو به بیرته راشي او مارک او ایزي لاړل. وروسته له هغې چې دوی لاړل، ستورمزلې په خپله پښه کې درد احساس کړ. کله چې هغې خپل بوټ لرې کړ، هغې د خپلې پښې وینه ولیده. شنب ته منډه کړه. خپل جرابې یې لرې کړې. یوازې یې وموندل چې د هغې پوټکی رنګ شوی او خرابېدل یې پیل کړي دي. هغه شپه ورته معمول ښکاره شوه. هغه د څېړنې لپاره کېناسته چې د هغې سره څه پېښېږي. هغه څه چې هغې وموندل هغه یې په ویره کې کړه. هغې نښې نښانې د کریچر د نښو نښانو سره سمون لري. په ویره کې هغه خپل مېړه ته زنګ وواهه. کله چې هغې له هغه سره خبرې وکړې، عجیب غږونه بیا پیل شول. مخکې له دې چې هغه زنګ ووهي، د زنګ وهلو غږ بیرته راغی. هغه سکوت وکړ او د هغې ټلیفون مات شو. د څارنې خونې ته په منډه هغې مانیټورونه چک کړل. ملکیت کې دوه نامعلوم څېرې کشف شوې وې. څو شېبې وروسته یو بل خبرتیا راڅرګنده شوه چې 3 نوي ناپېژندل شوي کسان اوس کشف شوي دي. بیا هغې د مخلوق غږ بیا واورېده او 2 مخلوقات راڅرګند شول. یو نږدې او بل د شنو نښو سره لږ ځلېدونکی و. هغې منډه کړه او پټه شوه، مګر کله چې هغې خپل لاس وکته، د هغې پوټکی نور په بشپړ ډول انسان نه و. دا بدلېده، یو څه نیلي ځلېده، لکه څنګه چې هغه په بل څه بدلېږي. بهر د هغې مېړه او لور بالاخره راورسېدل او ډېر ناوخته و. کور د امنیت سیستم دوی بند کړل. ایزي د ځنګل دننه ژوره رڼا ولیده او مارک چې هغه یې وړله سم د لاسه د هغې په لور منډه کړه. ستورمزلې ځنګل ته وتښتېده چې د عجیبه مخلوقاتو له مخه شوه. په داسې حال کې چې مارک او ایزي د ونو له لارې منډه کړه چې هغې نوم یې وانخیست. ویلیم د کور لټون پیل کولو سره د سرتیرو د یوې ډلې مشري کولو وروسته سم د لاسه راڅرګند شو. یو کریچر نږدې شو او هغې سره یې په خپله ژبه خبرې وکړې. هغې حیرانه شوه. هغه پوهېده چې کریچر په مستقیم ډول د هغې په ذهن کې د عکسونو او فکرونو ګڼه ګوڼه ولېږدوي. هغې ولیدل چې سرتیر یو څه په ډډه کې دي. هغه مخلوقات چې د هغې شاوخوا دي دښمنان نه وو،
دوی د هغې اصلي کورنۍ وه. د یو ځل نیول شوي وو مګر په تېښته بریالي شول او د هغې ساتنې لپاره دوی هغه د یو ضد درمل سره بدل کړل. هغه یې انسان ښکاره کړه. په ټوله کې هغه په بشپړ توګه انسان نه وه. هغه د دوی ماشومه وه چې د ویلیم لخوا لویه شوې وه. په هغه وخت کې مارک او ایزي هغې ته ورسېدل او ویلیم هم راغی. پلان تل دا و چې هغه د یو پلان په توګه وکاروي تر څو کریچر وباسي او دوی ونیسي. اوس کریچر بیرته راستانه شوي وو تر څو هغه بیرته ترلاسه کړي. یا د هغې بدن بدل شوی وو. د دې په اورېدو سره مارک ویلیم ته ټکان ورکړ. کراو ډول یې په وهلو پیل وکړ. کریچر په بشپړ ډول بدلون پیل کړ. د هغې پوټکي ځلېدل، د هغې ځانګړتیاوې بدلې شوې او د هغې سترګې د بلې نړۍ په رڼا کې ځلېدې. د هغې میړه او لور کنګل شوي وو. حقیقت یې درک کړ. انسان نه و، تاسو تل یاست. هغې شاوخوا کریچر په نرمۍ سره غږ وکړ. هغې نه وغوښتل چې دوی سره راشي. کریچر یو ځل بیا خپلې لور ته وکتل او ځلېدونکي شخصیتونو ته یې مخ واړاوه. هغه له خپلې انساني کورنۍ سره وه. د کریچر کښتۍ ته پورته شوه. ځمکه یې شاته پرېښوده تر څو خپلو رښتینو خلکو ته راستنه شي. مننه.